السلام علیکم ګلونو او قدرمنو لیدونکو، امید لرم چې روغ جوړ خوشحاله به یاست. نن ورځ به د دوی چلینن او په پښتو د درسونو په لړۍ کې نه جدا کېدونکي فعلونه په جرمني یا الماني ژبه کې زده کړو چې هغو نه جدا کېدونکو فعلونو ته په جرمني ژبه کې untrennbare Verben ویل کېږي. untrennbare Verben نو Verben جمع ده او په انګلیش کې ورته inseparable verbs یعنی نه جدا کېدونکي فعلونه inseparable verbs. نو د یادونې وړ ده ګرانو کتونکو چې ډېری ملګري زموږ درسونه تعقیبوي او ګوري، خو متاسفانه د سبسکرایب کېدونکو شمېر دومره زیات نه ده. نو د ټولو کتونکو او لیدونکو او زده کړیالانو نه هیله کوم چې کله تاسو درس ګورئ نو سبسکرایب مو له یاده ونه وځي، تر څو زه تاسو ته لا ښه درسونه وړاندې کړم. موږ د تاسو لپاره وخت ځانګړی کوو، درسونه درته اپلوډوو، درسونه درته برابروو. نو دومره حق به شاید موږ هم لرو چې تاسو یو سبسکرایب د چینل وکوئ. نو د ټولو ملګرو نه خواهشاً هیله کوم چې د چینل سبسکرایب کېدل یاد ونه باسي. نو د نن ورځې درس به وي لکه څنګه چې مخته یادونه وکوله، نه جدا کېدونکي فعلونه یا untrennbare Verben یا inseparable verbs. نو راځئ شروع کوو. untrennbare Verben یا نه جدا کېدونکي فعلونه کومو فعلونو ته ویل کېږي؟ untrennbare Verben sind Verben die aus zwei Teilen bestehen und sie können nicht voneinander getrennt werden. Yani untrennbare Verben sind Verben نه جدا کېدونکي فعلونه هغو فعلونو ته ویل کېږي die aus zwei Teilen bestehen und sie können nicht voneinander getrennt werden. کوم چې د دوو برخو درلودونکي دي او له یو بل نه نشي جدا کېدلی. دا برخې دي یعنی دوه برخې لري خو können nicht voneinander یعنی نشي کولی چې یو له بل نه جدا سي. getrennt werden یعنی جدا سي. دا یې په جرمني ژبه باندې نه جدا کېدونکو فعلونو تشریح ده او په لاندې ورسره د پښتو ترجمه لیکل سوې ده. دا برخې دي په دوو برخو. مثلا bezahlen یعنی یو شی پې کول، یو شي پیسې ورکول. همدارنګه verkaufen erfahren. راځئ چې وګورو دا لومړني مختاړې چې دي یا پریفکس ورته ویل کېږي یا پریفکسن هماغه د همدې ویرب شتم سره دي چې ویرب شتم څه شی ده؟ fahren، zahlen، kaufen دي. نو د ویرب شتم یا هغه اساسي فعلونو سره یو پریفکس یو ځای سوی ده. دا پریفکس یا مختاړی یا هغه برخه چې مخکې له اساسي فعل سره یو ځای سوی وي هغه نه جدا کېدونکي تجنې. لکه څرنګه چې مو په untrennbare Verben کې په تېر درس کې ولوستل چې همدا پریفکسن یا همدا مختاړی چې جدا کېدونکي دي هغه فعلونه untrennbare Verben ول یعنې جدا کېدونکي فعلونه ول. خو دلته دا پریفکسن یا دا مختاړی نه جدا کېدونکي دي. مثلا be، fe او نه جدا کېدونکي دي. د همدغو ویرب شتم نه یا د اساسي د فعل د ریښې نه نه جدا کېږي. نو دو ته نه جدا کېدونکي فعلونه یا untrennbare Verben ویل کېږي. یو کوچنی نوټ، د اساسي فعلونه چې دي هغه مشخصه معنا لري. د اساسي فعلونه که چیرته ورسره د مختاړ یا پریفکس یو ځای سي نو معنا یې لږ تغیر کېږي. راځئ په نورو مثالونو کې به یې نوره تشریحات درته ولرو. untrennbare Verben په عمومي ډول سره په 9 کټګوریو کې دي. نو که چیرته په 9 کټګوریو کې تاسو همدغه پریفکسن یا مختاړی ولیدل نو هغه ډایرکټ څه شی دی؟ هغه untrennbare Verben دی یعنی هغه نه جدا کېدونکي فعلونه دي. راځو دلته ګورو. alle untrennbaren Verben mit diesen Präfixen sind untrennbare Verben یعنی ټول نه جدا کېدونکي فعلونه له دغو مختاړو سره دا جمع ده پریفکسن
د کومو د لاندنیو چې اوس به دلته تاسو ته وښیو sind untrennbare Verben دا ټول نه جدا کېدونکي یا نه جلا کېدونکي فعلونه دي ټول نه جلا کېدونکي فعلونه له لاندنیو مختاړو سره نه جدا کېدونکي فعلونه دي مختاړ یعنې پریفکسن یا هم چې مخکې له کوم فعل سره یوه برخه یا د لغت تړل سوی وي نو راځئ وګورو لومړی be für sie همدارنګه m g miss and او last هم hinter نو که مې چیرته د کومو فعلونو سره be مختاړی ولیدو یا پریفکس یا ای مې ولیدو لکه تیر مثال کې مو درته وښودل فی مې ولیدو سی مې ولیدو امپ مې ولیدو ګی مې ولیدو یا چیرته میس په کوم فعل کې راغلی ول مخکې ورسره یا انش راغلی ول یا همدارنګه د کوم فعل سره مخکینی توری یا مخکینی مختاړی څه شی ول هینټ ول دا ډایرکټ څه شی دی نه جدا کېدونکي یا untrennbare Verben دي نو نور کوم یو څه چې تاسو ضرورت نه لرئ یا تاسو نشئ کولی چې همدا فعلونه سره جدا کړئ نو ډایرکټ هغه څه شی دی هغه untrennbare Verben دي د یادونې وړ ده چې تاسو ته یوازې همدا نهه مختاړي یا پریفکسن ضروري دي چې دا خو په یاد ولرئ ځکه چې تاسو چیرته همدا پریفکسن په کومو فعلونو کې ومومئ نو هغه ډایرکټ untrennbare Verben دي یوازې همدا نهه پریفکسن یا مختاړي یا مخکې ورسره نښلېدونکي د فعلونو سره یاد کړئ یا زده کړئ راځو مثالونو ته زه به د هر یو نه جدا کېدونکي فعل په اړه باندې دوه مثالونه لرم یو به په ګیګنوارټ یا پریسنس کې وي او بل به په فګنګنهایټ یا هم پاستینس یا تیره زمانه کې وي نو راځو beginnen یعنی شروع کول دی نو راځئ چې وګورو wann beginnt das Schuljahr wann یعنی کله beginnt das Schuljahr یعنی کله آیا کله د مکتب یعنی ښوونځي کال شروع کیږي wann beginnt das Schuljahr دا یوه سوالیه ده آیا کله د مکتب یا ښوونځي کال شروع کیږي مکتب او ښوونځي یوه معنا لري همدارنګه راځو په فګنګنهایټ کې یا past tense کې Bei uns in Deutschland hat es aber vor 3 Tagen begonnen یعنی په جرمني کې 3 ورځې مخکې شروع شوی ده شی ښوونځی شروع شوی ده Bei uns in Deutschland یعنی په جرمني کې hat es aber vor 3 Tagen یعنی 3 ورځو نه begonnen دا شروع شوی ده یعنی 3 ورځې مخکې دا د مکتب یا ښوونځي کال چې کله مکتبونه پیل کیږي هغه شروع شوی ده نو دا څه شی دا past tense یا تیره زمانه شوله او دا present یعنی present tense یا حاضره زمانه شوه همدا beginnen چې سو be چې سره سو په دې هایلایټ کې مې ښودلی ده دا untrennbare ده یعنی نه جدا کېدونکی ده نو همدا یې دوه مثالونه دي او untrennbare فعل مو په هایلایټ یا په ډیفرنټ کلر کې ښودلی ده همدارنګه راځو دویم مثال ته erklären یعنی تشریح کول وضاحت ورکول راځو دوه مثالونه وګورو په پریسنس کې یعنی gegenwart او vergangenheit کې نو راځو لومړی مثال د gegenwart یا پریسنس په اړه باندې ولولو محمود erklärt یعنی محمود تشریح کوي seinem Freund die Regeln des Brettspiels Mahmoud erklärt seinem Freund die Regeln des Brettspiels زه یې دوه ځله تکراروم ځکه چې ځینو ملګرو کمنټونه کې لیکلي ول چې تاسو یې څو ځله تکراروئ یا یې په ډېر آهسته توګه وایاست نو له ځکه یې زه په ډېره آهسته توګه وایم او دوه ځله یې تکراروم تر څو تاسو ښه وپوهېږئ محمود erklärt seinem Freund die Regeln des Brettspiels یعنی محمود خپل ملګري ته د لوبې اصول تشریح کوي Freund ملګري ته ویل کیږي او Regel قوانین یا اصولو ته وایي راځو vergangenheit کې مثال ته Der Mann hat uns den Startplan erklärt Der Mann hat uns den Startplan erklärt یعنی سړی موږ ته د ښار نقشه Startplan یعنی د ښار نقشه
تشریح کړه. کوم یو چې تیره زمانه ده. Der Mann hat uns den Startplan erklärt. نو erklärt چې په دواړو مثالونو کې هغه untrennbare verb ده او نه جدا کېدونکی فعل ده. ورپسې راځو همدې نه جدا کېدونکو فعلونو مثال ته vereinbaren. نو راځو لومړني مثال ته په Gegenwart یا Präsens کې ich würde gerne یعنی زه خوښوم ich würde gerne einen Termin vereinbaren یعنی زه خوښوم زه غواړم چې یو ملاقات برابر کړم یا یې ولرم. Ich würde gerne einen Termin vereinbaren. راځو دویم مثال ته Sarah hat vor 4 Monaten einen Termin mit Hautarzt vereinbart. Sarah hat vor 4 Monaten einen Termin mit Hautarzt vereinbart. یعنی سارا 4 میاشتې دمخه د dermatologist یعنی د پوستکي د متخصص سره لیدنه کړې. Sarah hat vor 4 Monaten یعنی سارا 4 میاشتې دمخه einen Termin mit یو ملاقات mit لچا سره Hautarzt یعنی د dermatologist سره د پوستکي د متخصص سره vereinbart یعنی درلودلی یې ول یعنی سارا 4 میاشتې دمخه د پوستکي د متخصص سره لیدنه کړې وله. نو راځئ په Gegenwart یا Präsens کې به مثال وګورو. Die Flut ist tot, die ganze Stadt. Die Flut ist tot, die ganze Stadt. یعنی سیلاب ټول ښار ویجاړوي. Die Flut یعنی سیلاب ته ویل کېږي. ist tot ویجاړولو ته وایي. Die ganze یعنی ټول Stadt ښار ته ویل کېږي. یعنی سیلاب ټول ښار ویجاړوي. همدارنګه په Vergangenheit کې مثال ته راځو. Wegen des Erdbebens sind viele Infrastrukturen zerstört. یعنی د زلزلې له امله ډیری ساختمانونه ویجاړ شوي. Erdbebens یعنی زلزلې یا earthquake ته ویل کېږي. Wegen des یعنی له امله د Erdbebens د زلزلې sind viele یعنی زیاتره یا زیات Infrastrukturen یعنی ساختمانونه یا buildings zerstört یعنی ویجاړ شوي دي. یعنی د زلزلې له امله ډیری ساختمانونه ویجاړ شوي دي. دا مثالونه لږ سخته دي ځکه مې څو ځله وویل. Wegen des Erdbebens sind viele Infrastrukturen zerstört. یعنی د زلزلې له امله ډیر ساختمانونه ویجاړ شوي. راځو empfehlen چې هم د untrennbare verb له ډلې نه ده. راځئ مثال ته یې وګورو په Gegenwart کې. Der Großvater empfiehlt seinem Enkel abzunehmen. یعنی der Großvater یعنی نیکه خپل ماسي ته د وزن کمولو وړاندیز کوي. empfiehlt یعنی توصیه کوي وړاندیز کوي. seinem Enkel یعنی خپل ماسي ته abzunehmen sie وزن کم کړي یا د وزن کمول. دویم مثال ته Nazir hat seiner Freundin etwas über Sport empfohlen. Nazir hat seiner Freundin etwas über Sport empfohlen. یا نظیر خپل ملګری ته د سپورت په اړه یو څه سپارښتنه کوي. Nazir hat seiner Freundin یعنی نظیر خپل انډیوالې ته etwas یو څه über Sport یعنی د سپورت په باره کې د کسرت د اکسرسایز په باره کې empfohlen یعنی توصیه کړې دي. تیره زمانه ده Vergangenheit ده. Nazir hat seiner Freundin etwas über Sport empfohlen. راځو gefallen ته چې دا هم د untrennbare verb له ډلې نه ده. راځو لومړني مثال ته یې gefällt dir die Brille. gefällt dir die Brille. gefällt dir die Brille آیا ته عینکې خوښوې. die Brille عینکو ته ویل کېږي یا چشمې. په تیره زمانه کې مثال ده hat dir die Anzug gefallen. hat dir die Anzug gefallen آیا سوټ دې خوښیږي. Anzug چې دا دریشي ته ویل کېږي چې هغه سوټ وي یعنی فارمل ده. نو آیا ته دریشي خوښوې یا د تاسو سوټ خوښیږي. دا هم Vergangenheit ده. die Anzug یعنی سوټ ته وایي همدې فارمل جامو ته. دریشي او سره مربوط ټول هغه څه چې د فارمل یا رسمي جامو پورې مربوط وي هغه شامل دي پکې. ورپسې راځو د نه جدا کېدونکو فعلونو په اړه باندې بل مثال missverstehen
یعنی misunderstanding چې هغه misuse سره مختاړی ده. راځو مثال ته یې په Gegenwart یا Present Tense یا همدارنګه په Präsens کې لومړنی مثال: Sie missversteht das Konzept der Verkostung und Prüfung von Lebensmitteln. Sie missversteht das Konzept der Verkostung und Prüfung von Lebensmitteln. یعنی هغه د غذا د خوند او د غذا د ازمایش د غذا یا خوراک د چکولو په اړه باندې نه پوهیږي یا هغه غلط درک کوي. یعنی هغه چې کله خوراک چکوي هغه خوند یې غلط درک کوي. راځو بل مثال ته یې: Er hat seine Freundin missverstanden und das führte zu einem Kampf. یعنی هغه د خپل ملګري په اړه باندې غلط پوه شوی و. Er hat seine Freundin missverstanden. یعنی د خپل انډیواله خپل دوست یې غلطه درک کړې و، یعنی غلط پوه شوی و. Und das führte zu einem Kampf. او هغه د جګړې یا د شخړې لامل سو. Kampf جګړې یا شخړې ته ویل کیږي. او missverstanden یعنی غلط درک کول، غلط پوه شوی ولو. Er hat seine Freundin missverstanden und das führte zu einem Kampf. یعنی هغه خپل انډیواله صحیح نه و درک کړې ترڅو چې هغه د جګړې لامل شو. دا دوه مثالونه وو د misverstehen یعنی د نه جدا کیدونکي فعل په اړه باندې. همدارنګه د unscheinbare Verben یعنی نه جدا کیدونکي فعل په اړه باندې بل مثال entnehmen ده چې ent مختاړه یا پریفکس ده. راځو د Gegenwart یا Present Tense یا حاضرې زمانې په اړه باندې لومړنی مثال: Die Ärztin entnimmt Blut یعنی ډاکټر یې وینه واخیستله allgemeine Blutuntersuchungen zu machen ترڅو د وینې عمومي معاینات وکوي. Blutuntersuchungen یعنی د وینې معاینات. Die Ärztin یعنی ډاکټر یې entnimmt Blut یعنی وینه یې واخیسته allgemeine Blutuntersuchungen zu machen ترڅو د وینې عمومي معاینات وکوي. همدارنګه د entnehmen په اړه باندې مربوط د Vergangenheit یعنی دویم مثال ته ګورو: Sie hat Blut entgenommen یعنی هغې ډاکټرې وینه اخیستې ده eine Blutanalyse zu machen ترڅو د وینې د تحلیل په اړه باندې وپوهیږي یعنی د وینې تحلیل یې وکوي. یعنی هغې د وینې د تحلیل لپاره وینه اخیستې ده. Sie hat Blut entgenommen eine Blutanalyse zu machen ترڅو د وینې تحلیل انالایزیشن یې وکوي چې کوم یو مشکل یا کوم یو پرابلم لري. همچنان د hinterlassen یعنی هم د نه جدا کیدونکو فعلونو له ډلې نه ده چې hinter یې پریفکس ده. د هغه په اړه باندې به هم دوه مثالونه ولرو په حاضره زمانه کې او په تیره زمانه کې. راځو د Gegenwart یا Präsens لومړنی مثال ته: Er hinterlässt seiner Familie ein großes Erbe یعنی هغه خپلې کورنۍ ته لوی میراث پرېږدي. Er hinterlässt seiner Familie ein großes Erbe یعنی هغه خپلې کورنۍ ته لوی میراث پرېږدي. راځو د hinterlassen په اړه باندې په Vergangenheit کې مثال: Sie hat dem Schiff schlechte Nachrichten hinterlassen. Sie hat dem Schiff schlechte Nachrichten hinterlassen یعنی هغې د رئیس لپاره بد خبرونه یا بد میسیجونه پرېښي. Sie hat dem Schiff یعنی هغې د رئیس لپاره یا د مشر لپاره schlechte یعنی بد Nachrichten میسیجونه یا خبرونه hinterlassen یعنی پرېښي دي. نو همدا و د unscheinbare Verben یا نه جدا کیدونکو یا نه جلا کیدونکو فعلونو په اړه باندې درس. امید لرم چې د درس نه به مو ډېر څه زده کړي وي. او که غواړئ چې د scheinbare Verben یا جدا کیدونکو فعلونو په اړه باندې څه زده کړئ یا د هغوی په اړه باندې درس ولولئ نو مهرباني تیر درس ته مراجعه وکوئ او یا د هغه درس لینک په ډسکریپشن باکس کې هم موجود دی، هلته لاړ شئ. نورم ښه وختونه درته غواړو. Tschüss, bye bye, د خدای په امان und auf Wiedersehen. Tschüss.